الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. منګه عزتمند هغه اسباب ذکر کولو چې د هغې په وجه باندې په منګ باندې فتنې پټې پاتې شي. منګه د فتنې حوادث او دارنګ مصائب باندې پوهه نشو. عزتمندو څلور مخکې ذکر کړي وو. پنځمه وجه چې موږ باندې فتنې پټې پاتې کېږي، موږ په فتنو نه پوهېږو، نو د فتنه درک کولی نه شو. هغه وجه دا ده چې موږ راتلونکي فتنې، راتلونکي حوادث، راتلونکي واقعات دا موږ تطبیقولی نه شو. هغه څنګه چې موږ دغه راتلونکي حوادث، دغه راتلونکي فتنې موږ د قرب قیامت نښه وګڼو. موږ وایو چې قیامت ته خو لا ډېر وخت پاتې دی. نبي صلی الله علیه وسلم خو دا فرمایلی دي چې لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله الله. قیامت ته خو لا ډېر وخت پاتې دی مړه. نبي علیه السلام فرمایي چې الله الله والا په دنیا کې موجود قیامت نه قایمیږي. نو لا خو ډېر وخت پاتې دی. دنیا ټول د مسلمانانو نه ډکه ده، جوماتونه دي، مدرسې دي. نو په دې وجه باندې موږ باندې هغه فتنې پټې پاتې شي. او دارنګې مشکات شریف باب قائم کړی دی چې باب لا تقوم الساعة الا على شرار الناس. باب ثابت دی په بیان دی کې چې قیامت به نه قایمیږي مګر په بدترینو شري مخلوقاتو باندې. عزتمندو خبره داسې نه ده. هغه خو وروسته خبره ده چې دنیا نړیږي. هغه د عیسی علیه السلام نه زمانې نه وروسته نړیږي. خو د هغې نه مخکې چې امام مهدي راځي، ورپسې دجال علیه اللعنه راځي، ورپسې عیسی علیه السلام راکوزېږي د دجال د ختمولو دپاره. دا مسایل خو زموږ ډېر مخکې دي او ډېر نږدې زمانه کې دا حوادث را روان دي. نو موږ ځکه پوه نه شو چې دا حوادث او دا فتنې د قرب قیامت نښه ګڼو، بیا په دې ځان ته تسلي ورکو او قیامت ته خو لا ډېر وخت پاتې دی. وزمکه کې خو لا مسلمان ختم شوی نه دی. نو دا هغه وجه ده، دې په وجه په موږ باندې فتنې پټې پاتې شي.